بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په حیراله او ستړي مشوم. ملګرو، په نننی کلاس کې به زه تاسو ته د انسان په بدن کې چې کوم حصې دي د هغې په رنګ چې کوم قسمه میوې دي په دې دنیا کې، سبزیانې دي کوم چې د هغې په رنګ نو هغه به زه تاسو ته په انګلیسي کې زده کوم. راځئ چې خپل نننی کلاس شروع کړو. پیلنی ټکی موږ سره څه دی؟ والنټ وی غوسته. دویم ټکی موږ سره څه دی؟ برین وی دماغ ته. کو چرته تاسو کتلی د انسان دماغ چې څنګه او غوس چې څنګه د دې دوانو شکل بالکل یو رنګي. دویم موږ سره څه دی؟ کیرټ وی گازرې ته. او دویم ټکی موږ سره څه دی؟ آیز. کو چرته تاسو کتلی کله چې تاسو گازره کټ کړئ نو په دا بالکل د سترګې په رنګي. په دې کې درې قسمه یو پکې ورکوټې ټاکي په گازره کې بیا پسې لاندې دا بل رنګي سپین دغی او دا تاسو بالکل کتلی شئ د سترګې په رنګي. جنجر وی ادرک ته. ادرک د کمی د انسان بدن حصې په رنګي. سټامک څه ته وی؟ معدې ته. کو چرته تاسو ادرک او معده وګورئ دا بالکل یو رنګي، د دې دوانو چې کم شیپ دا بالکل یو رنګي. ګریپس انګور ته په انګلیش کې ویل شي ګریپس چې کوم دی د کورو چې لا کومه غونچۍ دې ته په انګلیش کې وی بنچ. BUNCH بنچ وی د کورو غونچې ته. نو دا بالکل د څه پرنګي؟ لنګس پرنګي، یعنی د پړپوس پرنګي د انسان چې کم پیپړي یعنی په کم باندې چې انسان ساه اخلي نو دا بالکل دا دوانه یو رنګي. سټرس څه ته وی؟ سټرس وی نیمبو ته. نو کله چې تاسو سټرس په منځ باندې دوه کوئ د دې شکل څه پرنګ ښکاري؟ دا د برست پرنګ ښکاري. برست څه ته وی؟ د انسان سینې ته وی. کډنی بینز چې کومه دی دا وی لوبیا ته، کورخې ته. کورخه چې د څه پرنګ ښکاري دا بالکل د کډنی پرنګ ښکاري. کډنی څه ته وی؟ ګردې ته. یعنی که تاسو د دې دوانو شکل وګورئ دا بالکل برابر یعنی د یو بل سره بالکل میچنګ خوري. سویټ پوټیټو دا موږ سره هغه الوګان دي چې کم نه موږ چپس جوړو. تاسو به دا چپسونه ګورئ په بازارونو کې نو دا دې ته څه وی؟ دې ته وی سویټ پوټیټو. د دې شکل د څه پرنګي؟ پنکریاس پرنګي. پنکریاس څه ته وی؟ دا وی تریخي ته. کو چرته تاسو د سویټ پوټیټو پنکریاس د دې دوانو شکل وګورئ نو دا دوانه بالکل برابري. سیلری څه ته وی؟ دا وی جمامې ته. یعنی پښتو کې ورته موږ اجما هم وی. دا د څه پرنګي؟ بونز پرنګي. یعنی د انسان په بدن کې چې کوم هډوکي سیلری او بونز دا بالکل د دې شکل یو رنګي. هیرینګ اوریدلو ته وی. خو هیرینګ مطلب دلته موږ سره ایر یعنی غوږ. نو د دې چې کوم شکل دا د څه پرنګي؟ مشروم پرنګي. مشروم به تاسو لیدلی خریړی ته په انګلیش کې ویل شي مشروم. یعنی د غوږ او د مشروم د خریړی چې کوم دا شکل دا بالکل یو رنګي. ایوکیډو چې کوم دا نشپاتی یا دا نشپاتی یو قسم دی، دې ته موږ په پښتو کې ټانګه هم ویل شو. د دې شکل د څه پرنګي؟ یوټرس پرنګي. یوټرس څه ته وی؟ دا وی بچدانۍ ته. کله چې انسان د مور په خېټه کې نو دا چې کم په یوټرس کې پروت نو دغه ته موږ په انګلیش کې ویل شو یوټرس. د دې دوانو شکل بالکل یو رنګي. تاسو ته په تصویرانو کې هم ښکاري. بل ټکی موږ سره څه دی؟ پیج څه ته وی؟ دا وی انځر ته. تاسو به انځران لیدلی دي ته په انګلیش کې ویل شي پیجز. د دې شکل د څه پرنګي؟ دا وی د سکاټرم. دا د بل بره چې کم دی دا غلط دی، ما ورته لاندې لیکلی سکاټرم څه ته وی؟ دا د انسان وی انډې ته. د انسان انډو شکل چې کمی او دا پیجز د دې دوانو شکل بالکل برابر یعنی یو رنګي. ټومیټو څه ته وی؟ ټماټر ته. کله چې تاسو ټماټر په منځ باندې دوه کوئ نو د دې شکل څه پرنګي؟ د انسان د زړه پرنګي. د انسان په زړه کې چې کم چیمبرز لګېدلي ټماټر تاسو په منځ باندې دوه کوئ نو تاسو ته به بالکل دا داسې ښکاره شي چې د انسان زړه چې څنګه دغه رنګي به وي. ملګرو، دا زمونږ نننی کلاس چې پای ته ورسېدو. ملګرو، زما آخر وخت دا کوشش چې تاسو ته په انګلیسۍ کې داسې هر څه زده کړم چې هغه تاسو ته بالکل چا خو په یوټیوب وغیره کې اډو کړي نه وي. ملګرو، انشاءالله دا کوشش به زمونږ جاري. زه دا هم غواړم چې تاسو ته سخت
هم په نظر راځي. یعنې که چېرته تاسو په کور کې یاستئ، که په دفتر کې یاستئ، که په بازار کې یاستئ، په هر ځای کې هم یاستئ چې تاسو څه په نظر راځي چې هغه تاسو له په انګلیسۍ کې هم درځي. یعنې تاسو چې کومې روزانه کومې خبرې په پښتو کې کوئ هغه هم چې تاسو په انګلیسۍ کې هم کولی شئ. نو د دې لپاره ما ستاسو دپاره کلاسونه اپلوډ کړي دي، تاسو هلته تللی شئ او هغه کتلی شئ. ملګرو اوس ماله اجازت راکئ، انشاءالله تاسو سره به په یو بل نوي کلاس کې ملاقات کیږي. د خپل ځان ډېر خیال ساتئ او ما په خپلو دواګانو کې هم یاد ساتئ. چېرته چې هم اوسئ خوشحاله او آباد اوسئ. د الله په امان.